دا کهاني د پراچین جادويي بوتل ده چې مچوارو ته دا میلاو شي د یو عام ګټه ده وګڼي او دا لیر غوزار کی د په نظر کې دا یو عام ګټه وي او د واقعي د خلکو په نظر کې دا یو عام ګټه وي. څوک په ځان لا الټي میده کوي او څوک پیسه کوي. یو مزدور په یو دیوال کې ورکی او د دیوال درار چې کوم دی هغه درار په ډک کی. په دې کې بیا یو سل کال تیر شي بیا یو نوکره جنۍ وي هغه دیوال ته پر ورخېږي چې زه خپل شهزاده وینم، یعنی د دې شهزاده خوښه دا چې شهزاده ته پټ وګوري شهزاده په دې نظر شي. دا جنۍ د یاري نښته وخویږي غزاره شي او دا ګټه را دې سره وغورځېږي. دې کې دا بوتل د جنۍ ته ښکاره شي دا چې دا راواله چې دا لا څنګه بوتل دی دا راشي او په سنبې باندې د دې بوتل نه دا ګټې لرکې په دې کې د دې نه ډک نه لرشي. د دې جنۍ چې په دې نظر شي دا بېهوشه شي ولې دې کې یو جن وي او ډېر خطرناک دی. دا جنۍ په جادو باندې راپاڅي او دې ته ووایي چې زه به ستا 3 خواهشونه پوره کوم. وایه ستا څه خواهشونه دي؟ دا جنۍ ده ته ووایي چې زه د اډوارډ شهزاده سره واده کول غواړم. دا جن والا جادويي تیل جوړ کړي. دا جنۍ چې هغه تیل ولګوي نو یو ښایسته شهزادې جوړه شي. خو ازر دا جن دې ته ووایي چې د دې بوتل حفاظت کوه که نه دا به ستا دپاره ډېره غټه خطره شي. بوتل کې چې کوم جن وي د ده ازر نوم وي. دې جنۍ ته ووایي چې دا بوتل ډېر سنبال کړه که چېرې دا د چا په لاس ورغی نو ستا دا پاکۍ چې دوه کوم اچاګانې دي دا به نشي پوره کېدی. دا جنۍ دا بوتل سنبال کړي خو د دا خوشحالي چې کوم وي دا ډېره زیاته ونه چلیږي ولې چې په شهزاده باندې انظام ولګي چې دا د باچا خلاف بغاوت کړل. دلته دا جنۍ د تښتېدو کوشش کوي او 2 نوکران دا ونیسي په پورۍ کې واچي او بوته غوځار کړي. د ازر پسې راشي دی دا بچ کړي خو په دې کې ډېر ټایم وتلی وي. دا جنۍ مړه شوې وي یعنې دا جن چې کوم دی دی اوس آزاد نشو. دی په دې محل کې اخوا دېخوا ګرځي او دی په دې کوشش کوي چې ما څوک د دې محل نه په څه طریقه وباسي. دی خپل جادويي شکتي په طریقې باندې یو ماشوم خپل طرف ته راولي. دا ماشوم ټیل کې د ده دا بوتل بنوي. دا ماشوم دا ټیل لرکوي په یو تلوار خو دا نه لرکېږي. د ده یو ماشوم ورور راشي هغه هم د ده مدد وکړي دا ټیل لرې کوي خو دا ټیل نه لرکېږي. په دې کې رده مور راشي او رده مور د تقار شي د آلک وزغلی. بیا پکې څه وخت وشي دغه ماشوم چې کوم دی لوی شوی وي او دی ډېر یو ظالم ځناور وي. دی ډېر په بېرمۍ سره خلک وژني. د دې د وجې د ده مور ته یو ځل اطلاع میلاو شو چې ستا زوی مړ شوی دی. د ده مور د ده چې کوم وړوکی ورور وي هغه نه بادشاه جوړ کړي او هغه له یو داسې زندګي ورکړي د عیاشۍ زندګي، یعنې یو کمره کې بند کړی ده ته د عیاشي هر شی میلاویږي او دی د دغه کمرې نه بهر نه راوباسي. د بل طرف ته د مور خبر شي چې زما زوی مړ شوی نه دی هغه واپس راغلی او هغه ډېر زیات غوسه وي. په دې میل کې چې څومره نوکران وي دغه ټول نوکران مړه کوي او خپل د ورور هم مړ کوي. خو چې خپل د دې ورور سادګۍ ته وګوري او بېبسۍ ته چې دا خو یو بېبسه دی. دی شرابو ته کار وایي او په لږ وخت کې دی د شرابو د وجې مړ شي. د ده د مور ته د کشر ورور دوباره نه باچا جوړ کی. بل طرف ته دا موټۍ دا لامبي په ټیل باندې دا وخویږي او هغه جن راځات چې دا بوتل نه جن دې ته ووایي چې ما ته خپله اچا ووایه. د دې موټۍ دا مطلب دی چې دا یو جاسوس دی. دا د بوتل سمندر یخ ته غوځار کی چې ورکېږه غرق په شی او یا څه وخت بعد دا بوتل چې کومې دا د ایزابیلا په لاس باندې ولګي. دا یو یتیمه جنۍ وي. د دې یو د مالداره بوډا سره واده وشي. دا بوډا 2 ښځې د اول نه وي او دا یو ځل د مچۍ سپینۍ په هغه کې دغه بوتل راوځي. نو دا بوډا دا بوتل د خپل د ښځې له توپ ورکړي. دا چې ردی نه ډک نه لرکي د دې نه یو جن راوځي. دا جن دې ته وایي چې ستا څه خواهش دی زه به ستا 3 خواهشونه پوره کوم. دا ایزابیل دته خواهش ونه وایي خو دته هغه ښځونه وښایي چې کوم د ایزابیل تیاری یعنې دا یو ساینټیسټه انجینیر وي. دا ازر ته خپل چې کوم آویشکار وي هغه ښایي. نو دا یو ازر ته وایي چې ما لا داسې خواهش دی زما چې دا دنیا کې چې څومره کتابونه دي د دې ټولو علم زما په ذهن کې راشي. نو دی والا د دې بوتلو نه یو جادويي رساین جوړ کړي. دا جنۍ چې دا وس کې دا څه عجیبه علم دې ته راشي دا د هغه بوډا نه هم ځان خلاص کړي او دا په دې علم کې دومره ماهر شي چې سره د دنیا هر قسمه علم یې خو دا بیا هم نه صبرېږي. دا وایي د جن ته چې زما دویم خواهش دا دی که زه اودم یم چې زه پړایي کوم. دا جن ولا دغه خواهش هم پوره کړي. دا چې اودی نو دې ته هر سره ښکاري. بل طرف ته د جن ته دا خطره شي دی د دې جنۍ سره مینه کوي. که چېرې دې جنۍ خپل 3م خواهش وغوښته نو زه به د دې ځای نه غیب شم. دی دا جنۍ ډېره رکاو کوي چې ته 3م خواهش مه غواړه خو دا جنۍ وایي نه زما 3م دا خواهش دی چې ته چېرته دلته کې نه وې او ما چېرته کې تا سره مینه نه وه کړې ولې چې دا په دې جن باندې مینه شوې وي. دا چې څنګه دا خبر وکړي دا جن واپس اخکې بوتل ته ورننوځي د کوم بوتل نه چې دی راوتی وي
یعنی لږ ساعت بعد د دې جنۍ د دماغونه د دا چې کوم یادونه وي دغه ټول یادونه ختم شي او ردې سره چې کوم علم د دې جن په ذریعه راغلی او هغه ټول علم ته هم ختم شي د دې د دماغ بالکل فرش شي یعنی څنګه چې سړی په خپل موبایل باندې ریفریش وي د دې نه بعد د جنۍ لږه په سکون شي جنۍ لږه په سکون شي د دې نه 2 صدیانې بیا تیر شي یو ځل یو جنۍ وي چې ګوجي د هغې نوم وي هغه یو داسې دکان ته لاړ شي چې په هغه کې زاړه سامان وي او ردې په دې بوتل باندې نظر شي دا بوتل راوړي دا په کور کې څنګه دا بوتل انځي د دې بوتل نه یو دم ډک نه کولاو شي د دې نه څه عجیبه رنګونه چوتچي دا جنۍ چې کله دا نظاره ویني دا څه اریانه شي چې دا څنګه رنګونه دي ولې چې د دې چشمې نه لګولي او دې ته څه ښکاري نه داسې خاص دا چې کله چشمې ولګوي دا چې وګوري چې دا لا څنګه دیو دی او ډېره غټه بلا ده دا ورته په 3 زبانو کې خبرې وکړي خو دا جن چې کوم وي دی له جواب نه ورکوي بیا چې دی چې پراچین ژبه کې چې دا ښځه خبرو کې دا جن دې طرف ته مخه کې دی ورسره هم خبرې شروع کړي دا ته تاسو کې چې تاسو کې نو دی چې کله وګوري دا کتابونه چې کوم دی ټول ګیان چې کمی یعنی علم هغه خپل دماغ ته راولي بیا په ټي وي کې یو کرکټر خبرې کوي د چې په نظر شي دی دا د ټي وي نه بهر راوباسي خدا جنې چې کله دا وګوري دا جنې د ته و چې دا کرکټر ته ټي وي ته واپس ورواچو دا کرکټر ټي وي ته واپس ورواچي د چې خیال شي دا جنې د ته نه یریږي د خپل په د انسانانو په شانتي پروپ کې راشي یعنی چې دا جنې چې کومه دا چې ردی یره لګه ختم شي بیا د جنې ته ووایي چې ته زمانه 3 اچاګانې وغواړه چې ته کله 3 اچاګانې وغواړې هغه زه پوره کړم نو زه به یو عام انسان جوړ شم ما ستا 3 اچاګانې پوره نه کړې نو زه به بیا دغه بوتل ته لاړ شم د جنې ته خپله کهاني شروع کړي پهله زه د کوین او شیبا نوکر وم خو اصل کې د ړنه به ما د هغې سره ډېره زیاته مینه کوله خو بیا زموږ ځای ته یو داسې کس راغی چې هغه به ګانه بجاوله د دې شهزادي دا ګانه ډېره زیاته خوښه شوه د شهزادي ورته ووایي چې زه به تا سره واده وکړم خو ته زما 3 سوالونه دي د هغې جواب راکړه یعنی 3000 ساړیانې دي په هغه کې یو سور تار دی هغه راوښکل دي او دویم زما د زړه حال به ماته وي چې زما په زړه کې څه دي دریم نمبر دا چې زما د نیا څه نوم دی دا کم سنګتکار چې وي دی څه جادوګر غوندې وي دی د میږو سره خبرو کې د دې هغه سور تار راوباسي او جادویي تور مینه د دې د نیا نوم تپوسو کې او ردې په سترګو کې وګوري د دې په اړه کې چې صحیح دی ته هغه وایي یعنې دی یو ډېر غټ جادوګر یي ازر چې کله دا وګوري دی پټ ولاړ دی ګوري او دا جادوګر چې کمی دی په یو بوتل کې بند کړي او سمندر ته غوځار کړي او 3000 کاله بعد دی دقې جنې ته میلاو شي د جنې ته ووایي چې ته زما نه خپله اچا وغواړه دا جنې ورته زما دا اچا ده چې ته زما سره د حد نه زیاده مینه کوه یعنې داسې مینه چې داسې مینه چا په دنیا کې د چا سره نه کړي دا جن د دې سره مینه شروع کړي دا خپل اپیس ته ځي کار لا خو د اپیس نه چې ردې چوټه شي دا زر کور ته رامنډه کړي او په دغه کې جن پسې دا چې یو ځل کور ته راشي دا چې د هزار آلات وګوري د ډېر زیات خراب شوي وي د هغې مین ریزن دا وي چې دې صرف یو اچا د دې جنې پوره کړوه یعنی د چې کوم جسم دی دا رو پرو دوړېږي د دې دا خواهش دویمه اچا دا ووایي چې تو بالکل صحیح شي نو د دا آلات لږ صحیح شي خو دی چې کله وګوري د بیا وروسته ورځ د آلات په دوباره په خرابېدو شروع شي نو دې پله ورته دا جنې ووایي چې زه غواړم چې ته خپل اقزوړ ځای ته واپس لاړ شي یعنې د کوم ځای نه چې تو راغلی چې تو خپل ملک ته واپس لاړ شي او زما دغه آخري خواهش دی دا چې څنګه دا ووایي دغه بوتل مات شي او په دغه ځای کې د ازر چې کوم دی آزاد شي غیب شي بیا دا جنې د یو تصویر جوړېده په یو پارک کې ناست دی نو دې ته داسې محسوس شي چې زما شاته چېرته ازر را روان دی دا چې وګوري واقعي مخامخ نه دې ته هغه ازر را رواني دې په ازر نظر شي دا ورمنډه کې د ازر خواته او ازر سره ډېرې د مینې خبرې وکړي ګرانو کتونکو دا ویډیو په دې ځای باندې ختمه شي